دا خو هغه چلو هغه یو خان او نوکر نوکر ډېر تنګ و د خان نه چې ډېر تنګ و نه د نوکري خیال وکړو چې نوکري خو پرېږدم د خان سره خو چې لږ خپل عمل خو ورسره وکړم. خان په کمره کې دننه ناست او د غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننوتو دروازې بند کړې او په دې خان یې راکېښوې چې راکېښوې نو درز دی همیشه دا وهل ټکول غریبان ښه کولی شي دا د په شکال چنډه خان لاس هم نشي اچولی نو چې ښه یې ووالو چې خلاص شو هغه منډه کتاڼې ته راپورټ یې وکړ چې زه خپل نوکر ووالم. پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس په رجسټر شو عدالت ته پیش کړ. عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے دی؟ هغه ویل که اجازت نو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم. ویل وکړه. ویل د دنیا په تاریخ کې وښایئ چې نوکر پاسېدلی یو خان والی دا چرته شوي دي؟ ویل نه. نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د ده نمک خوړلی دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زه او رپورټ یم په ما و. عدالت دماغو کې قدرت راوسته چې دا خو رښتیا وي. خان ته وایي چې زرو غواړه د دې نوکر نه معافي کړي مرداروم دی. هغه ورته ویل چې زه یې والم ویلو غواړه معافي کړي اوس ته جهنم ته لیږم. نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي کہ بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا. معافی در نوالم غوا کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتا دا ظالم او دم عالم ز او معافیم در نزوار دیکھو او گو رہی دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے. خزے نن رات یو جنہیں ٹیلیفونوں کو پٹ دکان کے ناس مولانا بجلیگر صاحب ہیں میں جی بول رہا ہوں آپ ہیں مولانا وہ آپ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ میرے پیچھے بھی آپ بات کریں گے. مالا کون لڑکی ہے؟ میں بدماش ہوں اور میں جنات میں سے تعلق رکھتی ہوں. مال میں دیو میں سے تعلق رکھتا ہوں. تم ذرا سامنے آ جاؤ نا. تم ذرا سامنے آ جاؤ. تم جنات پری ہو اور میں دیو پتہ لگ جائے گا. پھر دادا خزوال خزولم چې په کور کې ټلیفونونه لګولي دا تماشې پکې شروع دي. خزوله چې په کور کې ټلیفون جینا کوله لګولي دا په کور کې ډېرو خلکو ټي وي ایښی دی وایي زه پې تلاوت اورم او زه پې ښه څیزونه ګورم او دا دوڼدوڼی دي پکې څه ګوري. ته چې بارودي دا دوڼدوڼی دي څه ګوري. وی سی آر راغی جي په وی سی آر ښه تا خدای هلاک که چې هلاک په وی سی آر کې او ښه څیزونه په ټي وي کې او ښه څیزونه نو د ډم قوم مبلغینم دمان شو. ٹھیک شو پخوا به تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو تب خلقو وگی خو اوس د جمعې په شپه به خلقو تبارک الذی ته وگی خو سورت یاسین ته به وگی خو په جمعتونو کې به تقریر کې د هغې ته به ناستو. اوس د وی سی آر پروګرامي د جمعې په شپه هغې ته ناستي. نو د ډم قوم مبلغینم ډمان. سهار چې تاسو را پاسئ یاره بیګا دي ولیده ملنګي پکې لا څه کړه. اوس خدای خبر چې ملنګی څوک دی. ملنګی دی او چې کلنګی دی او ملنګی دی. ښه په دې کې بل څه پکې پهلواني ده که څه شی دی پکې بل څه شی دی پکې چې اخبار کین دی که داسې ته خو یې ګورې که نه اخبار کین دی ملوک دی که څه شی دی. ټوله ورځ
دا قوم لګیای د ټي وي د ډمبانو صفتونه کوي کنه پیمانه وای ونو د بجلیګر مولا بیړه تباشه چې د قوم ته لګیا دی د بجلیګر مولا وما پیړای چې د قبر نه راپاسي والله کدا دا وخت چې وبو وړه دی والله کړه ټینګي دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي. شیطان یو ځل ځان د الکانو ته خر کړو چې ځان په خر کړو نو د الکان په سورېده چې سورېده په زینو د نور الکانو وی چې الکه داس چلو کې چې دا د خشنو په ځای کې یو باڼه سورو منډي چې سالکان پاغې سوار شو چې دا چلی ور سره وکړو شیطان بیا ځان شیطان کوي دا زمانم زیات دي او شیطان په چوټه دی غریب چرته پروت دی پارام پروت دی دمر اولاد مونږ پیدا کړی یو د مولا په شکل کې پیدا کړی یو د پیر په شکل کې پیدا کړی یو د میا په شکل کې پیدا کړی یو د شیخ په شکل کې پیدا کړی یو د حکومت په شکل کې پیدا کړی یو دومره اولاد پیدا کړی یو چې هغه غریب ته ضرورت هم نشته. شیطان ویلی موسی علیہ السلام ته چې صاحب قرآن خلق کوي او نامه زما بدنامي چې دا شیطانت شیطان کړي. موسی علیہ السلام ورته وی چې ته یو ورځ راشه ټول ورځ به ما سره تیرې بار بنوځي ګورو چې څوک جګړه کوي کنه ولډر شیطان د سار نه راغې مازیګر شو صد فساد اطلاع رانل لکه دوی خبرونو کې وایي چې آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہیں آئی التپنزل لسمڑی نو مازیګر چې شو شیطان خیالو کو چې بیړه غرګه چې دا خود سرانل او دا خورشتیا زغر کېږي وراسي کنه چې دا سي بار چکر وو بار راوته دا سي د لاوري صاحب په مټیې تیر شو چې تیر شو نو موسی عليه السلام مخکې او شیطان ورپسې ورمانه بنه جدا کېږي چې چرته سو ورانه ونکړي هغه د الوا ګوته ګنده کو داسې په دیواله را